أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحضره عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينهم سجال ينال منا وننال منه. أبو اليمان حكم بن نافع لشعيب أو لإسماعيل بن عياش لسلطاء محدثين وشاگرده او د خپل سقطه بیا خاص کر د شعیب په روایت کې او شعیب چې د بیا اثبت الناس عن زهري په باب ورته ویل شوي دي چې د زهري په شاګردانو کې بیا ډېر ښه ثابت او سخر شاګرده روایت نقل کېږي عبید الله ابن عبدالله ابن عتبه ابن مسعود نه چې یو د فقهاو سبعو مشهورینو د مدینې منورې نه ده. روایت نقل کېږي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دلته وی چې ابو سفیان ابن حرب دلته دا خبره کړې. دا خبره ابو سفیان رضی الله تعالی عنه تحمل مخکې تر اسلام کړی. د کفر په حالت کې دغه خبره لیدلې تېره شوې او ادایګي بیا وروسته تر اسلام کړی ده چې دا بیا مسلمان ده. حضرت ابو ابن عباس رضی الله عنه ته بیا دا حکایت کړی ده. دا وروسته راځي موږ تاسو ته چې تحمل په کنکیتوب چې شوی ادایګي بعد البلوغ وشي جایز ده. دغه چې تحمل مخکې تر اسلام شوی وي ادایګي په اسلام کې وشي جایز ده. د شاهد او د مخبر دپاره چې مخکې موږ تاسو مسلم کې کوم شیان ذکر کړه اسلام عقل بلوغ عدالت دا باید په اتفاقي شرطونه دي. نو چې وروسته اسلام راوړی د ادا په وخت کې بس هغه کفایت کوي. ابو سفیان سخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد الشمس ابن عبد المناف پر لوی نیکه عبد المناف کې نبی علیه السلام ته بیا ورکړي. دا ابو سفیان د ابو جهل د مردارېدن نه وروسته چې په بدر کې هغه مردار شو همیش دپاره د سردارانو د قریشو او علمبردارو د قریشو نه پاتې شوی ده. د بدر نه وروسته چې څومره جنګونه د حضرت پیغمبر علیه السلام او د قریشو په مابین کې راغلي دي د ده په سرپرستۍ کې راغلي دي. د قریشو مشر په همیش دپاره دی و. د فتح د مکې معظمې په ورځ باندې د اسلام مشرف شوی او بیا د مکې معظمې د فتح نه بعد په لاړو حنین ته طائف ته. په طائف کې یوه سترګه مبارکه شهیده شوه او په هغه ډېرو غنیمتونو کې پیغمبر علیه السلام 100 اوښان او 40 او قیس 15 ورکړه. دومره سترګه بیا یرموک کې شهیده شوه د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې. بیا زندگی په مدینه منوره کې وه. د حضرت عثمان ذی نورین رضی الله عنه په دور کې وفات شو چې
جنازه حضرت عثمان ذي نورين رضي الله عنه وکړه. دغه ابو سفیان رضی الله عنه حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته دغه خپل سرګذشت بیان کړی ده. اوس مخکې تر دې نه چې دغه حال بیانوو، دا چې په شام کې ابن عباس رضی الله عنه، حضرت یحیی رضی الله عنه، ابو سفیان او هرقل څنګه سره جمع شوه. مخکې نه مخکې یو تاریخي حالات ذکر کړو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1580 میلادي کې د ده تولد باسعادت وشو. 602 میلادي کې د دغه دوو طاقتونو چې د نبي علیه السلام نه مخکې دنیا کې دوه غټ طاقتونه وو، روم او فارس، د دغو په خپل مابینو کې رقابتونه، جنګونه شروع شوه. تر 2614 پورې دا د روم او د فارس جنګونه د دغو حالاتو عرب ډېر په شوق اورېدل، ځکه چې د روم او د فارس خپل حدودونه نه وو. دا دواړه ملکونه داسې غټ شوي وو، زورور چې د عربو ډېرې مځکې لاندې کړې وې. نو د دواړو سرحدات یې نوي په عربو کې داخل شوي وو. نو جنګ کې طبعا چې په کوم جنګ کې هغه خلک اوس موږ افغانستان خبرو ته ډېره سودا وي. نو دغو خلکو به دا خبرونه ډېر په غور اورېدل. دلته مسلمانان پیدا شو په مکه معظمه کې. د مسلمانانو ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په 1410 کې په نبوت باندې مشرف شو، نو د هغه نه بعد تر 1400 پورې په دغه جنګونه وو. مسلمانانو د مشرکینو به چې دلته څه خبر سره راغله، نو هغه جنګونه چې د مشرکینو د فارس خلک مشرکینو د اور عبادت یې کوه، او د روم خلک نصارا اهل کتاب وو. یو دوه به چې جنګونه وو چې فارسیان به غالبه شوه، نو مشرکین د مکې معظمې به خوشحاله کېدل، او چې رومیان به غالبه شوه، مسلمانان به په هغه باندې خوشحاله کېدل. په دغو مابین کې فارسیانو خسرو فیروز په نامه یې پاچا و. په دغه وخت کې لقبونه به وروسته ذکر کړو. د دغه په سرګردګۍ کې رومیانو ته داسې شکست ورکړی شو چې مصر، شام، تر اشیای کوچکه پورې، یعنې یونان او دغه علاقې پورې دا منطقې ټولې د رومیانو نیولې وې. او بیت المقدس کې د نصاراو تر ټولو نه هغه قیمتي صلیب دا هم ایرانیانو، فارس ته د ایران خاورې ته ویل کېده، دغو په غنیمت باندې ترویج. نو مشرکینو ډېره خوشحالۍ شروع کړې، او مسلمانانو ته به یې ویل که موږ تاسې په مابین کې جنګ راغی، موږ به تاسې ته داسې شکست ورکوو لکه هلته چې د اهل کتابو ته فارسیانو شکست ورکړه. رب کریم آیتونه نازل کړه، خارق العادت پیشنگویی وشوه. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. رومیان خو اوس مغلوبه شوه، خو د دریو نه تر نو پورې بضع اطلاق کېږي، په داسې کمه موده کې به بېرته رومیان غالبه کېږي. هلته د دنیا نقشې په اصطلاح رومیانو ته داسې شکست ورکړی شوی و چې په 100 کاله کې بېرته دا توقع نه وه چې دوی دا وطنونه بېرته ونیسي. په 100 کاله کې نو مشرکانو خوشحالۍ کړې چې رومیان لاړ، شکست خورده وتښتېده. دا ایتونه چې نازل شو، صدیق اکبر رضی الله عنه یو مشرک په مخه سره ورغله، صدیق اکبر رضی الله عنه دا ایتونه ورته ویلې چې څو کاله بعد به بېرته رومیان دا په فارسیانو باندې غالبه کېږي. دا خو د نه منلو خبره وه د انسان په فکر باندې. هغه دستي ورته ویل درته چې قمار سره کېږي. په دغه وخت کې قمار شرط ناروا نه و، دا حکم بیا نه و نازل شوی. دا به بیا یو ځای کې مسله راځي، موږ تاسو ته په ترمذي شریفو کې چې قمار چا یې وړ، هلته به داسې وي چې مشرک یې وړ، خو دوه واره شوی.
اول کم موده کې کم وخان مشرک وګټل بیا چې نبی علیه السلام خبر شو ورته وویل چې موده دې کمه ولې ورسره ذکر کوله بضع تر نو پورې ویل کېږي تر نو پورې خبره ورسره وکړه او وخان ډېر کړه اول لس کس وخان بیا سل وخان شو دغه بیا حضرت صدیق اکبر یې وړ نه کاله چې پوره کېده د هغه وخت نه دلته مسلمانان په بدر کې غالبه شوه هلته رومیان په شام او په دغو علاقو کې بېرته غالبه شو د مسلمانانو خوشحالۍ دوچند شوې او د مشرکینو غمونه دوچند شوه په شپږم کال د هجرت چې د حدیبیې نن صلح کیسه په دوم ته د بخاري شریف کې موږ تاسو ته راځي چې صلح د حدیبیې وشوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قریشو نه چې فارغه شو بالفعله مطمئن شو نو د نورې دنیا خلکو ته د اسلام دعوتونه شروع کړه چې اکثره د خطو په واسطه باندې د کفارو مشرانو ته دعوتونه شروع کړه نو د اووم کال د هجرت په اول کې حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت یحیی رضی الله عنه ته خط ورکړ د هرقل د اسلام د دعوت په بنیاد باندې چې ته دا خط وروړې هغه ته چې اسلام دعوت ورکړي شي نو اوس ګورې خبره دغه ځای نه کېږي دلته چې صلح وشوه مخکې خو جنګونه ډېر وو نو اهل مکان په مدینه منوره نه شوی تېرېدی چې د شام طرف ته په ازاده توګه راشي دلته چې صلح وشوه نو هغه هم مطمئن شو نو ابو سفیان د غټې قافلې مشر ته د تجارت لپاره روان شو مخکې خو د جنګو مشر و دا هم د تجارت په نیت باندې لاړ شام طرف بل طرف ته هرقل چې هغه کله فارسیانو د دوی نه بیت المقدسو دا علاقې نیولې وې ده په ځان دا نظر کړی و چې که بېرته موږ دا وطن وینیو زه به د حمص نه پیاده بیت المقدس ته ځم د یو طرف نه هغه راغلی ده د بیت المقدس په لوري باندې د ده طرف نه حضرت پیغمبر علیه السلام خط ورکړ حضرت یحیی رضی الله عنه ته د دعوت لپاره چې دا ورکړه عجیب د بصرا ته هغه به ورکړي هرقل ته هغه چې دی ورغی د بصرا حاکم ته چې دا خط ورکړو هغه ورته ویل هغه تیار لړ راغلی ده په بیت المقدس کې ده پخپله یې ورغله هلته د یو طرف نه خط ورغی هلته هغه راغلی هلته ابو سفیان د تجارت لپاره تللی هرقل بیت المقدس کې د علم نجومو په حساب په شپه کې دا حالات ورته ښکاره شوي دي چې د یوه خلکو پاچا چې دوی سنتي کوي دا مخ په ترقي روانه غلبه پیدا کوونکی ده نو سهار یې د خپل وزیرانو مشران راټول کړه او ډېر خفه او پریشان ده ورته ویې چې د سنتو خلکو پاچا مخ په وړاندې روان ده د موږ ملک ته خطر ده تاسې دا معلومات وکړئ دا سنتي عمل څوک کوي یهو ورته ویل سنتي خو یهود کوي اخوا د خطرې خلک دي نه کم خلک د حکم وکړه خپلو فوجیانو ته چې چیرې پیدا کړي هلته دې مړه کړي په دغه وخت کې دوی په دغه مشوره دي چې خط ورغی په خط برسېره چې لیکلي ول ده چې عربي دي او د رسول د دعوت بنیاد ده د الله د رسول د طرف نه نو دوی دستي پوښتنه وکړه چې ورشئ دغه سړی وګورئ چې دا خط راوړی دا سنت ده که نه او د دوی د قوم پوښتنه ترې وکړئ چې دوی سنتي کوي که نه چې معلومات وکړو چې عربو کې سنت رواج ده سنتي کوي نو بس دوی ویل دا ما چې کوم حال لیدلی هغه به ستا ده نو دا خط چې ورغی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د طرف نه دلته دعوت د اسلام دپاره نو ده دستي وویل چې عرب خو به مخکې هم دوی خبر و د تجارت لپاره به شام ته تلو راتله چې د دغه عربو خلک وګورئ چې دلته څوک وي هغه راوغواړئ چې زه د دغه مدعي نبوت په باب کې د هغه نه معلومات حاصل کړم
نو ابو سفیان رضی الله عنه وی راکب جمع د راکب ده دا قافله څوک وی چې 10 کسان وو لکه اقلیم او څوک یې د سکن وی چې نه 100 کسان وو په دغه قافله کې موږ یې ورغو او دلته غوښتل 2 وارې ذکر کېږي نو یو وارې راوغوښتې باندې انتظارګاه ته راغله بیا یې ګواري دننه هغه خپل ځان ملاقات ته وروغوښته هلته چې وروغوښته بیا یې ترجمان ته وویلې د یوې ژبې تعبیر چې په بله ژبه کوي موږ ورته چې اوس هم ترجمان ورته ویلي ځکه د نصاراو ژبه هغه سوریاني وه د عربو د دوی په منځ کې به ترجمانانو ترجماني کوله ترجمان ته یې وویلې چې د دوی نه پوښتنه وکړه چې دوی ته په نسب کې څوک ورنږدې ده ابو سفیان ورته وویلې زه ورته ویلې دا مخته کېنوه دا یې ده ملګري دې ده شاته کېنوه دا ملګري ته یې دا ووایه چې زه د دغه سړي نه چې د ابو سفیان ده د یو سړي په باب کې چې دا ماته یې خط رالېږلی مدعي نبوت ته د یو په باب کې پوښتنه درکړم خو که دروغ یې راته وویلې ما ته به اشاره کوې د ده تکذیب وکړې او دا ډېر هوښیار و چې مخامخ که سره ناست وي نو کېدی شي د ملګرتیا د وجې نه مخامخ څوک تکذیب ونه کړي نو هغه یې شاته کېنول چې دی اوس ما ته ګوري هغه د شا ملګري ته خو د مخ نشته نو دی که ما د دروغ وویل او هغه د شا نه راته وویل چې دروغ دې ویلی نو د ده دروغ ما ته معلومېږي بیا یې دا ترتیبوار کښتنې شروع کړې چې دا به بیا وروسته ښه خبره بېرته به دا مابین ته دغه ځای ته راشو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هرقل ته د اسلام دپاره 2 وارې خط لېږلی دا علیحده خطونه دي دا اوس چې موږ کوم ذکر کړه تر دغه ځایه او دا پاتې جزیات چې ذکر کړو دا د اول دعوت د دغه دعوت کې د اسلام نه ده راوړی د حقانیت اظهار یې کړی چا تفسیره وشوه د تفسیرې نه بعد چې معلومیږي چې دا هغه حق پیغمبر ده خو نور به اوس لږ څه تفصیل ورکړو دا خط چې وروړه ده ته دلته د علم نجومو نه حالات معلوم شوي وو نو حضرت دحیه ته یې وویلې چې زموږه مذهبي رهنما لارډ قادري دا په رومیه کې ده د اټلي په نامه چې نن سبا اټلی یادېږي د روم غټ مرکز په هغه ځای و چې ټول وخت یې نصارا وو بیا وروسته قسطنطینیه جوړ شو هلته زموږه مذهبي رهنما روحاني عالم لوی چې ټول نصارا یې مني هلته موجود ده ته ورشه یغه ته دا د ما خط وروړه چې هغه څه وي هرقل خط ورکړه په خط کې ولیکل هغه لارډ پادري ته چې د زغاقر په نامه باندې و چې داسې سړی مدعي نبوت پیدا شوی ما ته د علم نجوم نه د ده داسې حالات معلوم شوي او د ده په باب کې ما پوښتنه کړې ما ته د حقانیت ځکه پوښتنې خو ټولې وکړې حقانیت دلایل معلوم شوه تا څه خیال ده چې ورغی هلته زغاقر ته زغاقر هم ورته وویلې چې ما ته هم چې کوم معلومات و چې خاتم النبیین دا راوتونکی ده دغه یې وخته نو دا معلومېږي دا هغه خاتم النبیین ده تصدیق یې وکړو نور اسلام ښکاره کول دا یې نه دي راغلي چې حضرت جحیه دې غونډې کې نه بېرته راتلو په شام کې د روم د پاچا د ناستي ځای وخت تېرېدی ځای هغه په حمص کې و نو د بیت المقدس نه دی بېرته حمص ته راغلی هرقل چې حضرت دحیه بېرته راغی د هغه جواب یې ورته راوړ چې هغه هم تصدیق کړی دی چې دا واقعي هغه اخرني زمانې پیغمبر ده نو ده دا خیال شو چې یو طرف ته د نصاراو لوی پاچا چې زه یم
بل طرف ته د نصاراو لوی عالم لاټ پادري چې زغاتر د دغو دوه رایې سره یو شوې نو اوس به خلک د موږ خبر ومني نو د روم سرداران د دغو بغاوتونو مخکې دته معلوم وو تجربه یې وه دا یې راټول کړه ټول دغه ماڼۍ ته چې دا حمص کې دی کوم ځای کې اوسېږي خو نوکرانو ته وویل چې د باندې د طرف په دروازې چې راباندې کوي چې داسې نه چې دې شرارت وکړي د باندې ووځي بیا مظاهرې راته او دا یې خپل هم پاس چت ته وښود چې داسې نه چې دلته مخامخ لاس راواچوي نو دا مشران ټول په دغه ایوان او په دغه ماڼۍ کې سره جمع کړه او بیا یې د چت نه تقریر ورته شروع کړه یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد ای رومیانو شوق د کامیابۍ چې حکومت به برقرار پاتې شي او په سمه لار برابر شئ شوق لرئ که د دغه شوق لرئ د آخر زمانې پیغمبر ظهور کړی ده تر دې چې موږ ټول په هغه باندې ایمان راوړو ده چې دا خبر ورته وکړه هغو یکدم چغې شروع کړې منډې کړې د دروازو نه وځي هغه دروازې بندې دي ده ته لاس نه شو ور اچولی ده چې دا د دوی د نفرت حالت ولیده الله مو دې وساتي د جاه او مال حب په ده غالب شو چې اوس خو دغه د ما سره نه ومنل نو که زه اسلام ښکاره کړم ایمان راوړم پاچاهي مې د لاس نه وځي دا عزت د دنیوي مې د لاس نه وځي نو بېرته یې رنګ بدل کړو دې خبرې دې ته وویلې وایي ګورئ ما تاسې هسې تجربه کولی چې دا سړی خو راښکاره شوی ده چې ودرېږه تاسې په خپل دین څومره کلک یې اصلي دعوت خو مې نه و درته مطلب چې تاسې اسلام راوړئ تاسې مې تجربه کولی دوی چې دا خبر واورېده چې و دا خو خپل دین نه ده پرېښی دا یم د موږ په دین ده بېرته یې هغه د دوی د دستور موافق چې کومه احترام طریقه یې وه هغه احترام بېرته د ده ادا کړ قدرت برقرار اسلام یې نه راوړ په ده وایم اسلام نه ده راوړی زړه مې ښه ولوېده چې دا حق پیغمبر ده حتی هغه سبا مخکې به انشاءالله یا بله ورځ به راځي چې که زه هلته وای چې ده پښې به مې ورمینځلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات تمنا به یې کوي نو وایي چې بیا تبوک ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غزوې د تبوک په وخت کې لاړ د هغه ځای کې نه یې بیا خط ور ولېږه حضرت یحیی رضی الله عنه ته یې خط ورکړ هلته چې خط وروړ ده ته ده بیا لاړ پادري ته ولېږه خو دلته دا نه ده معلومه چې هغه لاړ پادري و زغاتیر کول و بدل شوی و خو خط حضرت یحیی وروړ هغه ته چې خط وروړ هغه صرف داسې نه چې تصدیق وکړو هغه وویل چې دا حق پیغمبر ده ما په ده باندې ایمان ده لاړ غسل یې وکړو او غټو مجموعې ته چې لکه دا خپل شاګردانو متعلقین چې وو هغو ټولو ته راغی د اسلام دعوت یې ورکړو چې حق پیغمبر راغلی ده او خپل ایمان یې ښکاره کړو په زوره یې کلمه د شهادت ویلې دا ظالمان چې وجود شو بېغه ځای دی شهید حضرت یحیی چې هرقل ته بېرته دا حال راوړ بیا د بدبختیو ریښه چې د ده داسې حال ده چې مذهبي راهنما خلک خو ډېر قدر د مذهبي راهنما کوي هغه اوس وخت کې چې ما درته کله کله په جلسو کې ویم چې دا د علماو چې څومره په مینه استقبالیه خلک کوي د وجرانو نه کوي د پاچایانو نه کوي چې ښه مذهبي راهنما یې مړ کړه نو ما به څه حال بیا یې حضرت یحیی ته وویلې چې نبي علیه السلام ته ویې ما اسلام راوړی رسول الله ته چې هغه راغی وویلې ته ویلې درواغ ویلې خدای رحمان دا د دنیا محبت د قدرت محبت په ده غالب د دې نه نشي کېدی دواري بیا هم ایمان را راوړ خو څه جزیات یې بیا پسې را روان دي وروسته به ذکر کېږي دومره یې وکړه په دا اول وارې چې کوم خط وروړ اول دعوتنامه یې چې وروړه د دعوتنامې بې حرمتي ونه کړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کاغذ مبارک ایمان خو یې نه راوړ خو هغه یې په وریښمین لباس کې محفوظ کېښی چې تر څو دا د موږ سره وي دا یو لوی برکت شی ده خو د حب د چا د وجې د ایمان را نه ورتني نور خو یقین شو چې رښتیا پیغمبر ده د کسرا غوندې نه چې هغه د نبي علیه السلام خط وشکو
هغه کې وساتو ځکه بیا وروسته سبقو کې چې بیا موږ تاسو ته د تنوخي مسله را روانه ده هلته بیا چې دوی د خط رالېږلی ده چې د نبي اسلام بیا وګوره چې هغه خپل خط یادوي که نه یادوي دا کیسه به بیا وروسته د خیره کې وو دا دوه وارې دي دعوتنامو خو دواړه وارې ته ایمان نه ده راوړی اوس نو بېرته عبارت ځای ته راشو حضرت ابو سفیان ویایي چې هرقل 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 دوه قسمه ویلی کېږي هرقل هرقل دا د روم پاچا و لقب د ده قیصر و قیصر چا ته ویلی کېږي د دغو رومیانو یو پاچا د مور نه په اپریشن پس له مرګ نه پیدا شوی و چې مور یې مړه شوه دا یې د ولادت په وخت کې و ژوندی و په خېټه کې د اخر ته یې د دې په اصطلاح چاک اپریشن په هغه وخت پاچا شوه لقب یې قیصر یعنې د مور نه د اپریشن پیدا د یو نه بعد بیا د رومیانو پاچا ته به دغه لقب ورکول کېدو چې لکه د پاریس پاچایانو ته به کسرا ویلی کېدو په دغه وخت کې خو خسرو و خو مطلقاً پاچا ته به کسرا ویلی کېده د قبطیانو پاچا ته به فرعون ویلی کېده د ترکیې پاچا ته به خاقان ویلی کېده د مصر پاچا ته به عزیز ویلی کېده د هند پاچا ته به د کی ویلی کېده د چین پاچا ته به فغفور ویلی کېده د حبشو پاچا ته به نجاشي ویلی کېده د بربریانو پاچا ته به جالوت ویلی کېده د سابعینو پاچا ته به نمرود ویلی کېده داسې مختلف خپل خپل لقبونه وو دا هرقل بیا د حضرت عمر صاحب په دور کې چې جنګ راغلی دا هرقل آیا دا هغه هرقل و چې هغه وایي پیغمبر علیه السلام خط ورلېږلی که بل و دا اول هرقل 20 کاله تقریبا حکومت کړی ده د حضرت عمر صاحب په وخت کې هم دا و که نه نو بیا یې نه صحیح خبره دا ده دا هرقل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته 2 وارې دعوت ورلېږلی دا بیا مردار شوی ده په خپل کفر کې د ده زوی مورک په نامه باندې بیا پاچا شو د رومیانو د صدیق اکبر په دور کې بیا صدیق اکبر په دور کې هغه مورک چې مردار شو د حضرت عمر صاحب په دور کې بیا د مورک زوی بیا هرقل نومېده د نیکه نوم په لمسي یې کړی هغه غټ جنګ تبهکن جنګ شکست ورکوونکی جنګ چې رومیانو ته موږ تاسې د یرموک واقعه ذکر کړه چې 1,500 کسان یې مدار کړي وو هغه د حضرت عمر صاحب په دور کې د هرقل د لمسي هرقل سره شوی ده دغه هرقل نه و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې و هرقل ابو سفیان ته څوک ورولېږل چې دی په یوه قافله د قریشو کې و او تجار په شام کې په هغه موده کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه موده کې صلح جنګبندي کړې وه د ابا سفیان سره او د کفارو د قریشو سره چې نن به بیا جزیات په هغو طرف کې ذکر ټوله خیره ابو سفیان او دغه ډله د قریشو راغله هرقل ته وهم بإيليا دوی په بیت المقدس کې و د دغه ایلیا د بیت المقدس ښار نوم ده تعبیر کې مختلف ویلی کېږي دوه یګانې د لام نه مخکې د لام نه شاته الف ممدوده په اخر کې بإيليا دوم بإيليا مقصور ممدود نه دریم اوله یې حذف دومه یې شته ایلیا څلورم اوله یې شته دوم نشته ایلا دوی په ایلیا کې وو فدعاهم راویې وخته فی مجلسه مجلس خپل ته وحوله عظماء روم او د دغه هرقل چارو چارپیر مشران د روم لکه وزیران سناتورانو دا خلک موجود وو ثم دعاهم بیا یې راوغوښته نو ما درته مخکې ویل یوارې لکه انتظار خانې ته یې راوغوښته
بیا چې چال ورکړو چې هغه خو راغله بیا یې خپل ملاقات د دننه راووښته او خپل ترجمان یې راووښت بیا هرقل پوښتنه وکړه ډېر هوښیار ده او د پخوانیو کتابو خورا ماهر ده د نجومیت د علم سره سره د اهل کتابو د کتابو خورا ماهر ده د انبیاء صادقینو حالات خورا ورته معلوم دي ځکه داسې ژورې پوښتنې کوي نو اول یې دا وویلې چې دغه تاسې موجوده عربو کې هغه مدعي نبوت ته په نسب کې څوک ورنږدې ده ابو سفیان یې چې بعد کې ورته ویل چې زه اوس دا د نسب پوښتنه دې ولې وکړه چې څوک ورنږدې ده وایي د دوه جهاتونه یو خو دا چې هغه کوم څوک دلته په نسب کې نږدې وي نو د ده په حالاتو به ښه علم لري دوم دا ده چې نو په نسبو بې ځایه طعن بیا نه ویایي ځکه خو بیا خو د ده خپل نسب طعن راځي ابو سفیان ورته ویلې چې ما ورته ویلې چې زه ځکه په عبدالمناف کې د دواړو نسب سره شریکېږي نو بیا یې ویلې ترجمان ته دغه ما ته ښه رانږدې کوي او دا نور ملګري د ده شاته کېنوئ بیا یې ترجمان ته وویلې چې دا نورو ملګري ته یې ووایه چې زه د دغه سړي نه د یو سړي په باب کې چې پیغمبر علیه السلام ته پوښتنې کوونکی یم که ده دروغ ما ته ویلې نو تاسې بیا تکذیب وکړئ ابو سفیان ویل فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه قسم ده که دا شرم نه وای چې ما نه به دروغ بیا دا خلک حکایت کړي دلته یو خبرې ته اشاره په دا مطمئن و چې مخامخ مې تکذیب نه کوي خو حکایت اوس دوه ځایه ده یا دا معنی چې بېرته چې موږ قافله لاړ چې مکې معظمې ته په مکه معظمه کې به دا ملګري بیا حال راپسې وي چې هرقل ته یې داسې داسې دروغ وویلی هلته به مې په خپل قوم کې حیثیت ختم شي سردار یم د قوم دروغ به څنګه ویل مشر یا دا معنی اوس خو مخامخ دې ما تکذیب نه کوي خو که هلته یې حال وویلې مکې معظمې ته خو د دنیا خلک راځي نور خلک چې ما په دروغو خبر شي بیا به بېرته هرقل ته دا چې ما دروغ راورسوي نو د بل وخت لپاره چې زه بیا روم ته شام ته راځم چې هلته په د روم په نامه یادېدو نو یا خو به داسې وي چې ما به دستګیرو کې وبه مې نیسي هرقل چې تا ما ته ولې دروغ ویلي که ومې نه نیسي پایبندي به راباندې ولګوي چې زموږ ملک ته بیا مه راځه خو دلته حافظ داسې په کار و لکه هغه دومره نسخه لکذبت علیه چې ما به دروغ تړلي وو په پیغمبر علیه السلام پورې خو دا یوه نسخه د عنهو راغلې د علیه باندې خو اعتراض نه واردېږي د عنهو نسخه کې هم توجیه شته چې دلته کې د متضمن معنا د اخبار لره ده لکذبت مخبرا عنه ما به دروغ ویلي وو په داسې حال کې چې ما اخبار کوو د پیغمبر علیه السلام نه نو ما به په دغه اخبار کې دروغ ویلي وو چې کله ورته مخامخ کېناستم نو پوښتنې رانه شروع کړې دغه پوښتنې ترتیبوار بیا په دغو پوښتنو بېرته تفسیره په تفسیره کې دلته بیا پوره دغه سوالونه نه دي رامعرض شوي بعضې تفسیرې پاتې دي دلته او ترتیب کې هم څه تبدل راغلی ده دغه روایت بیا وروسته موږ تاسو ته کتاب الانبیا کې راروان هلته بیا تفسیروار بېرته دغسې مرتب بېرته تفسیره هم راګرځېدلې ده نو اول پوښتنه یې د ما نه دا وکړه چې د دغه سړي نسب په تاسې کې څنګه ده دا مدعي نبوت چې د نبوت دعوه لري دا د څنګه نسب خاوند ده ما ورته ویلې هو فینا ذو نسب تنوین د تعظیم دپاره ده خو موږ کې د اعلی نسب خاوند ده په دنیا کې عرب تر ټولو نسبونو فوق نسب ده بیا په عربو کې کنانه بیا کنانه کې قریش
بیا قریشو کې بني هاشم دا مسلم ده چې په ټولو نسبو کې اعلی نسب ده ده نور تفسیره په بیا وروسته په سبقو کې پسې کوله خیره چې دا د اعلی نسب خاوند ده اوله خبر بیا یې راته دومره پوښتنه وکړه دغه خبر چې دا ده نن کړی د دعوا د نبوت د ده نه مخکې په تاسې کې بل چا هم دغسې دعوا کړې وه دا یې ما ورته ویلې دستي چې نه دا معنا قول بدیع ده بدعت ته نوې خبرې شروع کړې د ده نه مخکې چا دا خبر نه وه کړې او عین د ده تصدیق بیا راځي بیا درېیمه پوښتنه ده په پلارو کې پاچا تېر شوی ده دی بیا په دیوالو کې نه د ده مطلب دا ده چې د غټ نسب چښتن خو ده خو د شاهي خاندان هم نه ده هغه بیا د ده د تصدیق دلیل ګرځي په تفسیره کې به بیا ذکر کوو دا درېیم څلورمه پوښتنه اشراف د خلکو د ده تعبیر دي که ضعفا د خلکو اشراف په معنا سرداران مالداران د خلکو په اصطلاح چې عزتمند دغه ویلي دا یې تعبیر دي که ضعفا مسکینان غریبان ما ورته ویلې ضعفا اوس دلته سوال وایي چې دغه وخت په د صلح الحدیبیې وخت و تر دغه وخته خو ډېر مالدار خلک هم په اسلام مشرف شوي وو دی څنګه ورته چې ضعفا نو دا خو دا معنی دروغ یې ویلي دي وایي نه رښتیا یې ویلي اغلب د نبي علیه السلام تابع خلک ضعفا وو او هغه وروسته په تفسیره کې هم راځي د نبي ملګري اول وي ضعفا ځکه چې د دعوت اسلامي سلسله ختمه شي په خلکو کې یعنې نبي نشي راغلی خلک د دنیا په عیش و نوش لګیا شي نو مالدار خلک په خپل عیش و عشرت کې داسې مقام ته ورسېږي چې بیا د حدودو پایبندي نه کوي خپلو پردی نه ګوري ظلمونه شروع کړي په پردیو مالو په پردیو ناموسو تېری شروع کړي او د ظلم احکار ځای غریبان وګرځي دغه غریبان بیا دغه تر سترګې په لیارې وي چې کله به یو داسې څوک راپورته کېږي چې موږ د هغه په حمایت کې دا د خپل مظلومیت اظهار وکړو او د ظالمانو نه ځان خلاص کړو او بیا چې د نبي غوندې عادل انسان دوی ته په لاس ورشي نو اول دی ورشي او پوره خپل کامل قوت درته تسلیم کړي چې موږ بس په سر و مال تا سره ولاړ یو چې د دغه ظالمانو نه خلاص شو دا عامیش کفار قانون دغه ده د نبي اول مقابله چې صورت د اتم سپارې پای او د نن سپارې سار ګورو قال الملا او قال الملا او قال الملا او مشران به نه مني او مقابلې کوي اکثر جوابات بیا یې ویل دی ورځ په ورځ ډېرېږي که کمیږي ما ورته ویل ډېرېږي بیا یې ویل آیا یو وارې چې څوک مسلمان شي بیا بېرته د بد ګڼلو د اسلام د وجې نه چې اسلام نه یې نفرت وشي سختتا لدینه بېرته مرتد کېږي ما ورته ویل نه په دا دی پوه و چې د دنیایي لالچ د وجې نه به کله څوک مرتد شي لکه د ده ظلم د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها حضرت ابو سفیان خو د حضرت معاویه صاحب و د ام المؤمنین ام حبیبې پلار ده دا ده ورکړی و عبیدالله ابن جحش ته عبیدالله ابن جحش په مکه معظمه کې اسلام راوړ د خپلې بیبي سره یې هجرت وکړو حبشو ته هلته چې هجرت وکړو بیا د دنیایي لالچ په بنیاد د دین پرېکړه نصرانیت ته واوښت نکاح ختم شو بیا د حبشو پاچا حضرت اسامه چې ایمان راوړ حضرت نبی علیه السلام آل ورولېږه چې هغه حضرت ام حبیبه ماته په نکاح کړه بیا یې په 4,000 درهم دلته یوه په نکاح کړه راولېږله مدینې منورې ته په دې پوه و چې د ما ظلم چې اوښتی دم د دین نه یې نفرت نه ده راغلی د دنیایي لالچ په بنیاد باندې راغلی د دین نه د نفرت په بنیاد باندې بېرته څوک ما ورته ویلې چې نه اوري بیا یې وویلې آیا تاسو دی کله هم په دروغو متهم کړی ډېره عمیقه پوښتنه ده چې دروغ
څوک وایي بیا په بله خبره کې متهم کېږي په دروغو او چې په ټول ژوند د دروغ نه وي ویلی په تهمت د دروغو بیا سړی نه وي لکه حضرت نبي علیه السلام چې د صفا غونډۍ ته وخوت او خلکو ته اعلان وکړ چې خلک ورغله څه وایې ته ورته ویلې که زه دا درته ووایم چې د دغه غره شاته د دښمن لوی فوج را روان ده په موږ باندې حمله کوونکی ده تاسې به زما خبر ومنئ که نه دوی ټولو په یوه اواز ورته ویلې او ځکه په ټول ژوند تا دروغ نه دي ویلي بیا چې ده ورته ویلې چې زه تاسې ویلم د عذاب شدید ده نو ابولهب ورته جوړ شو چې طبعا لکه سائر اليوم لهذا دعوتنا د تهمت د دروغ هم موږ په ده باندې نه ده کړی او بیا یې وایي آیا غدر کوي چې عهد وکړي بیا بېرته عهد ماتوي غدر کوي وایي ما ورته ویلې نه تر اوسه خو یې نه ده مات کړی خو اوس دا ادای ویلم دې خبرې راغی په خوله ځکه دا د مستقبل په باب پوښتنه وه اوس موږ ورته یې صلح سره کړې ده چې نن مې ذکر کوو 10 کاله جنګبندي وه چې په دغ کې به دی څه وکړي وفا به وکړي که غدر به وکړي خو بل ځای کې روایت کې راځي چې دغه یوه خبره مې چې وکړم لکه د شک و تردد ده د ده خبرې ته بلکل اتفاق ونه کړه حیرانه چې دا خو هسې د تا بدګماني ده چې تر اوسه دروغ نه دي ویلي غدر نه ده شوی بیا یې نه کوي بیا یې راته وویل جنګ مو کړی ده سره کړی ما ورته ویلي او نسبت جنګ یم دی ته وکړه تاسې جنګ ورسره کړی ده چې نه ویلې ده جنګ درسره کړی وایي ځکه چې هغه ته د مخکینیو کتابونو حال معلوم و چې نبي جنګجوی نه وي بل طرف ته جنګ هغه څوک کوي چې قدرت یې د لاس نه وځي چې چا ډله ورځ په ورځ ډېرېږي هغه جنګ ته څه ضرورت لري هلته خو ډېر ورځ په ورځ نبي علیه السلام ملګري ډېرېږي ښه نو جنګ څنګه ده وایي ما ورته ویلې جنګ د موږ او د ده په منځ کې برابر روان ده لکه د کوهي بوکې کله یوه ډکوي کله بله ډکوي دلته چا ویلي دي چې په دغه ځای کې د دروغ ویلي دي ولې په بدر کې مسلمانان غالب شوه په احد کې هم په ابتدا کې مسلمانان غالب شوه په خندق کې د یوې ډلې پوره کامیابي رانغله لیکن مختار دا ده چې نه دروغ نه دي ویلي په بدر کې مسلمانان کامیاب په احد کې د اول که کامیابي وم په اصل اعتبار چاته د خاتمې ته ده که نه ده د خاتمې په لحاظ باندې خو مشرکین غالب شوه یو ځای کې مسلمان غالب په بل ځای کې مشرکین غالب په دابل کې دواړه طرفونه څه مړي وشوه هغې چې لرې نه سره وویشتل شوه په خورا غلبه د یوې ډلې هم راغله بیا تر دغه ځایه پورې پوښتنې دا بله خبره بیا اوږدېږي دا پوښتنې ترتیبوالي شروع دی د دغه پوښتنو کې یوه خبره د ما نه تفسیري کې پاتې شوه دا چې ابو سفیان وویلې چې که دا حیا نه وای چې د ما نه به دروغ نقل شي ما به دروغ ویلي وو نو دا دروغ آیا په کفر کې هم بد شی ده نو دا معنی دا حسن او قبح د اشیاو دا عقلي دي که شرعي دي معتزله وی عقلي دي چې عقل کوم شی ښه وبولي ښه چې بد وبولي بد موږ وایو چې نه حسن او قبح د اشیاو شرعي دي چې په کوم چې باندې شریعت امر کړی هغه مستحسن ده چې د کوم چې نه نهي کړی هغه قبیح ده داسې کېدی نه شي چې شریعت امر پکړی او عقل د یو شي قباحت معلوم دي چې دا قبیح ده یا شریعت منع تر کړی عقل د حسن معلوم کی او عقل سلیم هم ادراک د حسن د قبح کړی شي فرق کړی شي خو که چیرې شریعت کوم شي امر کړی و او عقلا یې نه انکار راغی چې دا خو د حسن شي نه منع کړی ده قبیح شي باندې امر کړی دا به عقل سلیم نه وي نو حسن او قبح د اشیاو شرعي عقلي نه دي که چې شرعي عقلي نه دي ابو سفیان ولې بیا د دروغ نه بد وړه هلته خدای د اسلام نه و مشرک وایي دا د دې وجې نه چې بعضې خویونه د شرائع من قبلنا په دې کې پاتې و دي خو په ملت ابراهیم علیه السلام دعوه درلوده په شریعت ابراهیمي کې هم د قباحت دروغ شته که نشته هغه خبره پاتې وه په دې کې هم
دا ډېره د شرم خبر وه چې بیا به خاص کر یو مشر و چې دروغ ویلی نن سبا هم دا د انګریزانو قانون دا د ټرم او د دغه بل چې مقابله وه راډیوګانې کې غټه خبره په دا یو پسې دا کړه چې دروغ یې ویلي دي دا د نه قبولي دا مشر پسې چې دا چې دروغ ویلي دي دا دروغ ویل اوس هم دی ډېر لوی عار بولي په موږ مسلمانان بې عاره شوه اصل خو شرعن ناروا دي مسلمان ته خو بیا نفرت پکار ده چې دروغ نه ځان وساتي خو چونکې په شریعت باندې عمل ورک شو په خلکو کې نو هغه د شي قباحت هم ورک شو دا طبیعي خبره ده چې حسن او قبح د اشیاو هلته سړی درک کوی شي چې په شرعي چوکاټ کې زندګي وي چې شریعت د چوکاټ نه خبره لاړه بیا روژه خوړل ورته شرم نه دی پکار وي لمونځ قضا کول ورته شرم نه دی کېږي پکاره دا چې نن سبا خلک نه شرمېږي خو شرعي ماحول ختم شو دا د فساد ماحول جوړ شو د فساد په ماحول کې د دغه حیا میا دا نشته ورته هر مجلس کې تاثیر وي په هره ډله کې هره خلکو کې تاثیر وي څومره چې په نیکو خلکو کې سړی اوسېږي ډېر انسان به د ګناه نه حفاظت کېږي ځکه ګناه بده دی ورته نه دی کېږي او چې مجلس ټول د بدۍ وي د ګناه او ماحول ټول هغه وي بیا دا خبره ده چې پېغور او شعر یو شی نه ورته دی ما ځای نور کوم باندې بس